بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرچکی. روسیه کې د افغانستان او ازبکستان د سفیرانو ترمنځ لیدنه. نیمروز کې له وړیا ښوونیزو مرکزونو څخه د نږدې 250 تنو ځوانانو فراغت. او د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ تلیفوني خبرې اترې. د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو کو سرندنه ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د روان کال د سلواغي 13مه نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه دي. مولوي ګل حسن حسن په روسیه کې د افغانستان اسلامي امارت لوی سفیر په دغه هیواد کې د ازبکستان له سفیر باتورجان زاکروویچ سره وکتل. په مسکو کې د افغانستان سفارت وایي چې دواړو لورو په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، اقتصادي همکاریو، ترانزیتي مسایلو او افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سیمه‌ییزو تعاملاتو په اړه خبرې وکړې او د ګډو همکارۍ پر لا پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. په دې لیدنه کې همدارنګه ټینګار وشو چې د افغانستان وضعیت باید د واقعي شرایطو او مثبت لیدلوري پر بنسټ وارزول شي. اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې ارزګان او نیمروز کې له وړیا ښوونیزو مرکزونو نږدې 250 تنه ځوانان د کمپیوټر او انګلیسي ژبې له ټولګیو څخه فارغ شول. دغه وزارت له ځوانانو غوښتل چې د هیواد د پرمختګ لپاره د دیني او عصري علومو له شته فرصتونو ګټه واخلي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې روانه اونۍ په 7 ولایتونو کې له 2022 بې ځایه شویو، راستنې شویو، زیانمنو او کوربه ټولنو سره خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې شوي. د یاد وزارت په وینا دغه مرستې په کابل، لغمان، ننګرهار، لوګر، غزني، بلخ او فراه ولایتونو کې پر یادو کورنیو ویشل شوي دي. او روسیه خبر ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر فیصل ابن فرحان سره په یو ټلیفوني اړیکه کې د تهران او واشنگټن د روسیې اټومي مذاکراتو په اړه خبرې کړې. د ایران بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې ټلیفوني خبرو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر هیله ښودلې چې روانې خبرې د یوې پایلې ترلاسه کولو پورې دوام وکړي. له ملتیا مننه دا و د نن ورځ لنډ خبرونه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.